په زابل ولایت کې د احصایې او معلوماتو ریاست له لوري د تیرو 5 میاشتو په جریان کې 100,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوې. د زابل د احصایې او معلوماتو ریاست رئیس وایي چې د همدې 5 میاشتو په جریان کې د 100,000 الکترونیکي تذکرو ترڅنګ د ټول عرضه شوي خدماتو له درکه شاوخوا 11.5 میلیون افغانۍ عواید هم راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلي. نوموړي زیاته کړه چې هر ورځ د دوی ریاست نږدې 1500 تنه مراجعین لري او 300 تنو ته الکترونیکي تذکرې ویشل کیږي. رئیس وویل دوی هڅه کوي ترڅو زابلي ولسونو ته لا هم په ښه ډول سره خدمات ترسره کړي. زابل ولایت احصایې ریاست کې د الکترونیکي تذکرو 2 مراکز دي، یو هم په مرکز کلات او بل په شاجوی کې فعالیت کوي چې په تیرو 5 میاشتو کې مو تقریبا شاوخوا 100,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د الکترونیکي تذکرو د دواړو مراکزو او همدارنګه د کاغذي تذکرو چې په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري او د خدمات بعد د توزیع د ټولو څخه تقریبا 11 میلیون شاوخوا عواید د امارات خزانې توزیع کړي. بل خوا زابلي اوسیدونکي د دې ولایت احصایې او معلوماتو ریاست له کړنو څخه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونه د لا هم ورته زیات سي ترڅو کارونه یې په اسانۍ سره خلاص شي. الحمدلله شکر ټول خدمتګاران چې ښه خدمت کوي، ښه په مېړانه باندې کوي. همر ودا غوښتنه دی چې دلته اتهامګر دی، راستګر دی، نور دفترونه یا نور تولیدات چې خلک نو کوي وساسي او دغه مدیران او دغه نو کوي وساسي دی. الحمدلله خوشاله ان شاء الله موږ خدمتګر په امانت توګه کیږي. کار خلاصيږي ټول تقریبا خپل کې په خپل اندازه کې خو ډیر ازدحام د ټول رشته یو ځای ده. نو زموږ دا ټول د غوښتنه چې د یو محل ته بل ته جوړ شي څه صورت په ټول راسي په خپل دیم ستړي دي، خلک هم ستړي دي، نو ښه کار کیږي، ښه خدمت کیږي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه شتون لري او په ورځني ډول ګڼ شمېر هیوادوال ترې کاغذي تذکرې ترلاسه کوي.